نو دا څو ګناهونه شو؟ شپږ. اووم په دې حدیث کې ذکر شوی دی قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بهتان لګول په هغه زنانو باندې. الله اکبر. دې ته غوږ کېږدئ ښه، دا پښتنو کې غټه مسله ده. ګورئ، بهتان لګول په هغه زنانو باندې. بهتان د څه شي؟ د زنا، د بدکارۍ، بد نوم لګول. المحصنات چې هغه پاکه زنانه ده، المؤمنات مؤمنه ښځه ده، الغافلات غریبه غافله ده د غلطو کارونو، د بهتان ولګو. لوی ګناه ده. او زه دا یقیني وایم، یقیني په دې ومنه خفه کېږئ نه، دا بیماري په پښتنو کې ډېره زیاته ده. په پاکو خلکو باندې تهمتونه لګول دا هغه ګناه ده چې انسان تباه کوي او هلاک کوي. ولې د حدیث په اوله کې موږ ونه ویل چې اجتنبوا السبع الموبقات، هغه اووه ګناهونه چې انسان هلاک کوي. یو پکې دا ده، دا خبره ګوره معمولي مه ګڼه. ته چې کله د یو زنانه په باره کې ووایې چې دا زنانه ماته خراب ښکاري او دا زنانه ماته صحیح نه ښکاري، نو تا ځان تباه کو، هلاک دي کو، چې صرف بهتان دې ولګو او ګواز سره په دې باندې نشتي. نو ای مسلمانه ځان دې څه کو؟ ځان دې تباه کو، ځان دې هلاک کو. واوره کنه الله سوی د خلکو په باره کې ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کم خلک چې بهتانونه لګي، غلط بهتانونه، غلط نومونه ږدي په هغه پاکو زنانو باندې چې هغه غافله دي د غلطو کارونو نه، مؤمنې ښځې دي. واورئ، لعنوا في الدنيا والآخره، الله وی په دوی باندې لعنت ویلی شوی دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. صرف دا نه، ولهم عذاب عظیم، او په دوی باندې دردناک عذاب دی. عذاب دردناک به الله دوی له ورکوي. دردناک عذاب به د قیامت په ورځ دوی ته میلاویږي سره د دې لعنته. او لعنت څه ته وایي؟ یو سړی د الله د رحمت نه لرې کېده. یعنی دا خلک چې بهتانونه لګوي په پاکو زنانو باندې، دا د الله د رحمت نه په دنیا کې هم لرې دي او په آخرت کې هم لرې دي. نو دا معمولي خبره مه ګڼه. ګورئ چې تا د یو زنانه په باره کې ووایي دا زنانه چې ما ته صفا نه ښکاري او دا ما ته ښه نه ښکاري، نه، بلکې د دې خو شریعت سزا په دنیا کې مقرر کړې ده. سورة النور کې شتي که نه، والذین یرمون المحصنات، کم خلک چې په پاکو زنانو باندې بهتانونه لګوي، غوږ ورته کېږدي، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، او په دې خبره باندې ورسره څلور ګواهان نه، فجلدوهم 80 جلده، دوی به څو دورې وایي؟ 80 دورې به یې وایي. معمولي کار یې نه دی کړی. د یو مسلمان په عزت یې لاس اچولی دی. د مسلمان خو په مسلمان دا حق دی چې د هغه د عزت په خیال ساتي. او ته راولګي په پاک دامنه زنانه باندې بهتان لګي. ولې لکه ولې دې زنانه باندې ته دا بهتان لګي؟ وایي دا بلوز داسې روانه وه کته تله، او دا بلوز دیوال باندې راښکاره شوی وه، او دا وی بلوز ما بازار کې ولیده، او وی دې په ټلیفون خبرې کولې. په دې خبرو باندې ته صرف بهتانونه لګي؟ وایي چا راته ویلي دي. او داسې بې غیرته او بې شرمه به په بیټکونو په مجلسونو کې به لګي، د پردو خویندو میندو عزتونه به تار تار کړي، هغه عزتونه به ټول په سین ولله وکړي. او دې ته سوچ نه چې خور خو ستا هم شتي، مور ستا هم شتي، لور ستا هم شتي، بلکې ای مسلمانه ته راولګه که ستا د دې مسلمانې خور په باره کې څوک غلطې خبرې کوي، بدې ردې وایي، ته ورله جواب ورکه. ته غلی که چې وروره په دې مجلس کې به داسې قسمه خبرې نه کوي چې په کې بهتان په یو پاک دامنه زنانه باندې لګي. 80 دورې سزا یې ده. او صرف دا نه، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، د دې خلکو ګواهي به چېرته هم نه قبلوئ چې څو پورې توبه نه یې ویستې. ولې؟ اولئک هم الفاسقون، ځکه چې دا فاسقان دي، دا فاسق سړی دی. د دې نه لوی فاسق تاسو ته معلوم دی چې په پاک دامنه زنانه باندې بهتانونه لګوي. نو دا سویمه ګناه شوه، اووه ګناه شوه، اوومه ګناه شوه. په دې مبارک بیان کې زما مقصد دغه و چې زه تاسو ته هغه ګناهونه، هغه اووه ګناهونه چې انسان تباه کوي، هغه تاسو ته په مختصر وخت کې بیان کړم. الحمدلله زما په دې هر مسله باندې تفصیلي بیانونه مشتي. خو زموږ د دې محاضرې عنوان ده وتباه کوونکي اعمال، او هغه ما تاسو ته ذکر کړو چې دغه حدیث کې دي. نو ټولو ته دا نصیحت دی چې د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتي، او د هر ګناه نه ځان لرې ساتي. دا ګناهونه انسان له غوپه ورکوي په جهنم کې.
او چې په دې باندې مړ شو توبه دې ونه ویسته د انسان لوی تاوان کې پرېوتو نو د شرک نه ځان لرې ساتئ اوله ګناه شرک دویمه سحر دریم قتل په ناحقه سره څلورم سود پنځم د یتیم مال خوراک شپږم د میدان جهاد نه تښتېده او شپږم په پاک دامنو زنانو باندې بهتانونه لګول الله سبحانه وتعالی دې د دې ګناهونو نه موږ لرې ساتي د هر قسم ګناه نه دې الله موږ لرې ساتي او کمې کوتاهیانې چې زموږ نه شوي دي الله دې موږ ته د هغې عفو